د افغانستان د خصوصي سکتور ملي کنفرانس ترسره شو. دغه کنفرانس د خصوصي سکتور د ستونزو د څېړلو او د 1401 کال فرصتونو ته د لومړیتوب ورکولو په موخه د کابل سرینا هوټل کې ترسره شو. د غونډې په پیل کې د حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل د نن څخه څه موده وړاندې د هیواد خلک له ناامنۍ، فساد او بېعدالتۍ څخه رنځېدل، خو اوس چې د الله تعالی په نصرت سره اسلامي امارت واک ته رسېدلی، د فساد او بېعدالتۍ لمن ټوله شوې او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی او د پانګونې پراخ فرصتونه برابر شوي دي. نوموړي له سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل هیواد کې پانګونه وکړي ترڅو اقتصاد مو پیاوړی او خلک مو له بېوزلۍ وژغورل شي. ټولو پانګوالو مننه کوم چې د افغانستان په سختو شپو او ورځو کې یې د بې بضاعته افغانانو سره مالي او مادي مرستې وکړې. زه د همدې کنفرانس له لارې په نړیوالو غږ کوم چې پر افغانستان دې خپل پاتې بندیزونه هم لري او زموږ افغانانو ته فرصت ورکړي ترڅو د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په غوړېدا کې خپل انساني او اسلامي وجیبه ادا کړي. ورپسې د هیواد د مالیې وزیر ملا هدایت الله بدري په خپلو خبرو کې وویل چې موږ هڅه کوو د خصوصي سکتور ستونزو ته رسېدنه وکړو او پر وړاندې یې ټولې شته ستونزې د همدې سکتور له استازو او اړوندو ارګانونو سره د یوې بشپړې همغږۍ لارې هوارې کړو. نوموړي زیاته کړه مالیې او وزارت په استازیتوب خصوصي سکتور، سوداګر، صنعتګرو او کسبګرو، کانو او پانګونې سکتور پرمختګونو وړتیا ته په نیک نظر ګورم او د خپل ټول ټیم سره تاسو ته د هر راز همکارۍ او ملاتړ اسانتیاو برابرولو ژمنه کوم. د یادونې وړ ده چې د کنفرانس په وروستیو کې د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د مالیې وزیر ملا هدایت الله بدري ته د دوی د غوره خدمتونو او همکارۍ له امله د سوداګرۍ او صنایعو خونې عالي نښان او ستاینلیکونه ډالۍ شول.